دا غینه بد سوال یو زنانه کړی دی هغه دا دی چې یو سړی د ښځې سره زنا وکړي والعیاذ بالله آیا دا سړی بیا څه وخت بعد د دې ښځې د مور یا د لور سره نکاح کولی شي او که نه؟ جواب د دې مسلې دا دی وبالله التوفیق. اورنی خبره ده ساتل پکاري چې زنا یو غټ جرم دی او په کبیره ګناهونو کې الله سبحانه تعالی دې موږ ساتي. الله سبحانه تعالی زمونږ د معاشرې زمونږ د قوم او د ټولو مسلمانانو د الله حفاظت وکړي. او په دې باندې سخت وعید راغلی په قرآن کې. الله سبحانه تعالی د خپلو خاص بندگانو صفات ذکر کړي عباد الرحمن والذین لا يدعون مع الله إلها آخر اغوی شرک نکي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق پنا حق باندې څوک وجنینا ولا يزنون او زنا نکي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. او چا چې دا کار وکړو زنا یې وکړه په دې ګناهونو کې واقع شو نو دته به د ګناه انجام ملاویږي او هغه دا دی چې دی به الله سبحانه وتعالی به جهنم ته گذار کوي والعیاذ بالله. په دې مسله کې د علماو په منځ کې اختلاف دی. احناف علما دا وایي او حنابله دا وایي کوم علما چې د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب دی او کوم چې د امام احمد بن حنبل رحم الله هغه دا وایي چې دا د سړي چې زنا وکړه د دې ښځې سره نو په ده باندې د دې ښځې مور او لور د دواړه حرامې شوې. او هغو دا مسله دې دپاره بیانوي لکه وایي که یو سړی راولګي د یو ښځې سره واده وکړي نکاح ورسره وکړي واده وکړي نو د دې واده د لاسه دې نکاح د لاسه په ده باندې د دې ښځې مور چې هغه د خواښې ده او د دې ښځې لور چې د بل خاوند نه ده هغه پې څه شو حرام شو. دا د هغوی دلیل دی. دویم قول هغه د مالکیانو او د شافعیانو دی کوم چې امام شافعي رحم الله په مذهب دی کوم چې امام مالک رحم الله هغه دا وایي چې نه ده حرامه ده لپاره ځکه چې د زنا کړې ده او په زنا سره نسبونه نه ثابتېږي او الله سبحانه وتعالی چې کومې زنانه ذکر کړي چې دا په تاسو باندې حرامې دي نو هغه یا د نسب د لاسه حرامې دي یا د رضاعت د لاسه حرامې دي یا د پاک نکاح جایز نکاح د لاسه حرامې دي. یو سړی د ښځې سره واده وکړي نکاح وکړي په شرعي طریقې سره او یو سړی د ښځې سره زنا کوي کوم ځای کې دا دواړه یو شان دي نو په دې سره حرمت نه ثابتېږي. دې سړي چې زنا وکړه بیا څه وخت بعد توبه وویسته نه یې ده ویستې خو د دې ښځې مور یې وغوښته یا د دې لور یې وغوښته نو هغوی چې ډوله جایز دي او صحیح خبر هم د دوی ده. ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا مسله بیانوي په یو کتاب کې نو بیا وایي وهذا من غرائب العلم ان يجعل السفاح كالنکاح. وی ناشنا علم دی او ناشنا مسله بیانه شوې ده چې نکاح او زنا دي یو شان شي. ځکه شیخ رحمه الله بیا وایي وهو من اضعف الاقوال دا کمزور قول له انتهایی کم چې د حنابلو ده او کم چې د احنافو ده. صحیح قول د مالکیانو دی او صحیح قول د شافعیانو دی چې د هغوی سره دلیل په دې باندې مضبوط دی او په دې کې رد دی په خلکو باندې کوم چې زموږ مبارک وي چې دا د امام احمد بن حنبل رحم الله په مذهب دي او څوک وي د امام شافعي په مذهب دي. الحمدلله موږ د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم په مذهب باندې او دا امامان او دا علما ټول زموږ مشران دي. دې ټولو خبره په سر سترګو خو چې چا سره دلیلي دا خبره زوروره ده د دې دلیل له لاسه زوروره ده. دا نه چې د بل خبره چې کمزور دی د سره زموږ ذاتیات دي دا خبره کمزوري ده د دلیل د لاسه او د دې زوروره څه د لاسه د دلیل د لاسه. والله اعلم.